السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو ملګرو، په پکتیا ولایت کې یم او سلو هغسې فامیلونو ته توضیح لرو چې هغوی رښتیا هم د دې مرستې مستحق دي. یعنې په دې معنی چې دوی تر ډیره بېوزله دي او تر ډیره پکې داسې دي چې یتیمان دي او کونډې دي. نو دوه نفري بړستنې دي چې ښه کوالټي لري، تر څنګ به هر یو نفر ته 1500 افغانۍ ورکوو. ویډیو نه اوږدوو ځکه واورم د اوس هم تاسو راسره ګورئ واوره د یخ دی او لا هم د واورې واړه واړه بڅرکي راورېږي او کوشش کوو چې یو دوه کسانو سره خبرې وکړو او خپرونه هم راټوله کړو، تاسو هم مالتیا وکړئ. د دې مور سره لنډې خبرې اترې کوم. دا هم زموږ سره د توضیح په لیست کې ده او له ښه مرغه راغلې ده. مور ستړې مه شئ. عمر دې ډېر ښه خیر اوسې، خوشحال شې وروره. خیر اوسئ. خوشحاله به وي مورې، چون دومره شی به نه وي، خو بیا هم دا چې پکتیا یخ ولایت دی او دا اوس هم واوره امکان شته دی چې نور هم وشي، نو خوشحاله یې که څنګه؟ هو ډېره خوشحاله یم. خیر اوسئ، تاسو نه ډېره مننه. څنګه اړتیا وه؟ و بړستنې مو وې؟ نه بړستنې مې نه وي، ساړه و، یخ و، وړکي مې واړه دي. یو وړکی دی هوټل کې دا کار کوي، په ټیکري باندې خالي کار کوي. سرپرست نه لرم، یو مې دغه ماشوم ده، کور کې مې ډېر بد حال ده، لرګي مې نشته. خپله ګاونډیان 2 تلې لرګي هغو راته واخیستل، هېڅ شی مې نشته کور کې. نو دا مور د همدې ټولو نمایندګي کوي. زه ډاډمن یم چې څنګه چې دې مور وویل دا هم همدغسې ده، دا هم په همدې حال ده، دا هم په همدې حال ده. د نغدو پیسو توضیح لرو، بیا به نو پروګرام هم راټول کړو. ګران لیدونکو، خپرونه هم په همدې ځای باندې پای ته رسو. ډېره زیاته مننه کور د ودانۍ د حاج صاحب لونګ ځاځي فاونډیشن په همکارۍ باندې دغه مرسته موږ رښتینو اړمنو کسانو ته وویشله. چون بیا هم یادونه کوم دومره څه به نه وي، خو د دې کسانو لپاره ډېر څه دی، هغه څه چې موږ او تاسو یې فکر هم نشو کولی. نو بیا هم که زموږ سره همکاري کوله، په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره لیکل شوې ده، په هماغه شماره باندې زموږ سره رابطه نیولی شي. الله مو مل، ښه وختونه.